کوي سلام او پخوا داسې ملکانو تازه ګلان او دین غیر بروغه ونشي هیڅکله نور او چې ګل را نشي سره د پوټي کلا افسران په دغه وس کې شو مجبوره او فیصله یې د احکام کړه منظوره او کوم تاریخ چې د جرګې ته مقرر نو ټول په هغه تاریخ راله برابر د غزې باندې هواره مسله شوه خو په ډول دا خبره فیصله شوه غږېدلې پاش پاش کې نغاره وه د زرین ملک اوچته ستاره وه په ښکاره یې د پت په کور کې نوم شو او سړیتوب یې ټولو خلکو ته معلوم شو او ترقي شوله زیاته په حکومت کې نو د حیا شپې تېرولې په عزت کې دینه وروسته بیا حکومت د پاکستانو دا حتی و جنګو زد د مشرانو د جرګې د پاره ولېږل کابل ته د جرګې له نسخان جوړېږي دلته هر ملک ځان صحیح په منډه منډه او د کابل ښار کې جرګه شوله راغونډه او مشران را پاسېدل وار په وار نو تقریرونه به یې کول ښه مزېدار چې شریک کومه جرګه کې وي مومانده او بیا د هغه جرګې بل شان ته وي خونده او خوب تقدیر خوږې خبرې ورڅخه عینوي او اوس ملک بزمنان ورته څه وایي افغانستان کې او پښتانه به همیشه په تاوان کې او بل څوک نه دي طالبان د زموږ نانوي د اسلام په نوم یې وقف کړل سرونه ناټو پوځونه شي د دې ځای لري او بیا په خپل مسجد کوو نورې خبرې او دغه وخت څه لري نه دی دا خریدینو او دا جواب زما د قانون د طالب دی
دشمن می ده انګریزا او پروا نشته که پیش مریضو او پښتنو کړي د ملک خبرې خوښې نور په هر چا یې اوبه واړولې اخیرا بیا بیان وکړو زرین د حقیقت خو په هر چا لګېدو لکه شربت بیانونه یې خواږه د یو بل نه او چې ناټو پوځ دې لري شي کابل نه نه مې خام نه مې طالب په دې سلام ګیره ما ساتلې وه واقي ملا دی او زرین خان پرې کړل داسې مثالونه نورې په جرګه یې ورسېدل ګلونه جرګه وشوه په کابل کې د قانونو لایق ملکانان دی نامونو او یوه خانه د کابل جرګه پوره شوه نو او نتیجه یې ټولو خلکو ته ښکاره کابل جرګه چې خشمه ځوامني ده او اوس باقي قصې ته غوږ کېده ستیره او یا ستیره اوس باقي قصه رانیسمه او دینام توپې ورکړي قسم قسم پته نشته دی د خیر دی که د شر دی او نا خبره خلک دی نه څه خبر دی او مشران وي دانا مشرانه له کور ته واپسه
خوراک ته وای ملک بیمار شو او ذاکر خان ظلم دلتا او ناقلار شو او دم په دم زیاتې دل بیماری بیماری نو دغه پیسه معلومیږي خطر نو اسرائیل چې تکلیف ولیدو د پلار خپل ګاډي کې واچه فتلوار وزر ملک تفلیق په بد حال کې ور داخلي باجوړ په هسپتال کې او ډاکټرانو پورا وکړل کوشش او د حالات ډډي حکم بد وشو امر وشو بيد رب العالمين او هسپتال کې پاکل سیدرینا او لسمجي پټي وشو داهلانو ورسیدلو زرین خان دا د ټي وي نه ارچا واورېدلو چې زرین ملک باغ ورسیدو ژوندی تللی و په مړینه راغی کور ته بله شپه به د کاله نوي سي کور ته چې زرین ملکی راوړ هسپتال نه دا یو ساتي هر څوک د داسې حال نه د ژړا نه په قلا کې شور شر شو بل پردی پان پن کې را خبر شو او ټول بچي فصل کو جړېږي نو او په خپل پلار باندې د پاسه راغوړېږي خبر د پیسا په غلام نبی نو جنازې له خلق غلي و بشمارا د زرین د اخیری دیدن لپاره
خان کو تقریر د ناوغي ناوغي او در زرین په مگر چاوالي سلګي حال باندې خبر اسرائیل ته د زرین پټه په سر کو اسرائیل باندې دوا وکړه قامو روان دې د قانون د اسلامو معلومه شوله دغه اندازه وو بس د هغې نه بیا وشوه جنازه وو په عزت د زرین خان خاورو کې کېښود مسافرو د جنډې کلی پرېښود زرین خان ملک یې وسپاره په قبر اقرباله دې خدای ورکړي زړه صبر دا قصه شوله په دغه ځای تمامه په کوشش مې ولیکله د ناکامه د هر چا نه دې د ډېر کومه خاطر یا دا مې ستا په خوښه جوړه کړه بادر میا تا لیکلی راته و دغه بیان میا ما ترې جوړه دا قصه کړه شعر زمان میا که پرمیش کې یادومه خو لایق دی زرین په مظلومانه بیا تاریخ دی فرمایش خواهش په زړه باندې لري نو تېر دې نشي یادوم کشمیر قاري نو او معمولي خبره نه ده دا لوی غم دی نو اخیری پرمیش کوم اجی اکرم دی شاعری دی حلا مقد نظارہ او قیمتی دستا ایوہ خبرہ او شاعری دی اثری دا قدردان او استاد هر الفاظ نظار شمی وزخانہ
د چا د قصد دې مستو کې یادومه اصلي پښتون باندې خفه یمه یا زه د کوم اصل پښتون سنو پروا ساتمه د پښتون په شان کارونه یو پښتانه شته پښتو به وایي یوازې پښتون د پښتون نوم وشرموینه یو پښتانه شته زامن ډېر دي ډېر یا زویا غزوی ده چې په پلاره واله شي نه شانی ونو مراوی ننو یتحلی مطال مرد مرد یو مشر چی مرشی علا قصر تورشنا د مشر قدر در سنو یا زکه دی خرڅلا په پورا وخاتنا یا لکه د مچمن ګلې مروړم یا بیرته راتلی نشي تیر زاړه وختونه یا ښځه پار پښتون کونډېږي یا پښتون هغه دی چې پې خاوره کونډه شي نه یا یې څوک د چا د غمه نه مري یا په زرین خان پسې مې زړه چاودلی ومه یا دې اخري دیدنلی راشي یا زرین خان بل وطن ته ځي مسافر شنا یا په کفان کې دیدن وکړي یا وروستی دیدن به د قیامت په ورځ کومه یا د جنډې نوم دې راکاره کړو یا ځکه جنډې د زرین خان قبر لوړمه یا زرین د لارې خوا کې خښ کوي یا چې پښتونونه دوا ورته کوي نه
راجا کړ زخمی دی یخدای پزړه ولا پټي ولا غوینا یا نقد پیسې پچا کې نوشتا د پرمیشن والا روغلی ولا کما یا پاس د اسمان ستورو ته ګورم یا دومره کسانو را لېږلي فرمایشونه یا د فرمایشونو والا ډېر دي یا سبتیات نو څه په خدای ته وسپارمه یا پاس د اسمان ستورو ته ګوره 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 یا دومره زخمونه مې په زړه جوړ شوي دي دا خنزاده صدر بیات کما او که یادی نکما منیر با او خپشنا یا پاس دا اسمان ستور تا بورا 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 یا دومره ګیلې به مه بیا ورته کومه یا پاس د اسمان ستورو ته ګوره ذاکر ته وایه زما دومره سلامونه یا مني رضا الله دې مل شه یا پاني دنیا د رنګ په رنګ راځي غمونه یا د یو اسخان قلم ته وایه یا څوک به خفه شي د غم ولیکه شعرونه یا د یو اسخان د لاس قلمه یا د سرو ورق په اندر شعر کې درکومه یا د یو اسخان د لاس قلمه 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 یو د نظر تعویض په تاله جوړوم